السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، د جمعرات د ورځې یا د جمعې د شپې یوه ډیره بهترینه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې انشاءالله په زندګي کې به بیا دعاګانې راته کوئ. که چیرې دغه وظیفه تاسو وکړئ او د دې وظیفې ویر دغه عمل وکړئ، الله تعالی به تاسو په هر کار کې کامیاب کړي. الله تعالی به ستاسو د زړه هر جایز حاجت، هر جایز ارمان، هر جایز مراد درفره کړي. الله تعالی مهربان ذات ده، تر مور او پلار زیات مهربانه ده. مور او پلار پر خپل زوی باندې چې څومره مهرباني کوي، تر دې په زرهاوو چنده زیات الله تعالی پر خپل بنده باندې بې انتها زیات مهربانه ده. کله چې انسان په مشکل حالت کې راګیر کیږي، هغه مشکلات د الله تعالی له طرفه ور باندې راځي، خو بیا داسې څه هم شته چې الله تعالی د هغو په برکت سره هغه مشکلات دفع کوي. ګوري، یو انسان به دا وایي چې په تقدیر کې چې څه لیکل سوي هغه نه بدلیږي. ګوري، دا غلطه خبره ده. مثلا یو انسان بل ته وایي چې ډېرې منډې مه وهه، الله چې څه درته لیکلي وو هغه درکوي، او الله تعالی چې په تقدیر کې څه درته لیکلي وو هغه کیږي. نو کوشش مه کوه، محنت مه کوه. دا خبره بالکل غلطه ده. ولې؟ ځکه چیرې د تقدیر فیصله که چیرې نه بدلیدی، نو الله تعالی بیا ولې موږ او تاسو ته فرمایل چې تاسو دعا وکړئ، له ما څخه څه وغواړئ زه یې درکوم. ګورئ، د نبي علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک ده چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې الله تعالی وایي تاسو د شپې په نیمۍ کې راپورته سئ، صلات تهجد وکئ، او په دې دوران کې ما ته لاس پورته کئ چې تاسو څه غواړئ زه یې درکوم. ګورئ، که چیرې په تقدیر کې هغه لیکل سوي وي، نو الله تعالی تا ته نه درکوي، نو بیا به الله تعالی جل جلاله داسې نه ویل تاسو ما ته لاس پورته کئ زه یې درکوم. بار بار نبی علیه صلات وسلام په احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې یو انسان په مشکل حالت کې راګیر سي، یا فقیر سي، غریب سي، مسکین سي، پریشانی زیاتې وي، د الله در ته دې ورسي، لاس دې پورته کړي، الله پاک جل جلاله یې نا امید نه راشړي، او الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ای زما بنده، کله سیم په مشکل کې راګیر شوی، کله سیم پریشانی وي، نو لاس پورته کماته، او په زړه کې چې د کم جائز خواص وي، کم حاجت وي، لاس ماته پورته که، له بنده یې مه غواړه، له ما یې غواړه چې څه غواړې زه یې درکوم. ګوري، تقدیر په دعا سره بدلیږي، ځکه چې دا تقدیر الله تعالی معلق کړی تر دعا پورې ده. که ته دعا وکړې الله تعالی درکوي، که ته دعا نه وکړې الله تعالی نه درکوي. داسې قرار په کور کې کېنستل، لاس تر زنه په دې باندې هیڅ نه جوړه، نه پر کور باندې تا ته څوک څه راوړي. محنت غواړي، نو ثواب غواړي. نو که څه هم په زندګي په مشکلاتو کې راګیر یې، یا فقیر یې، غریب یې، مسکین یې، در په دره یې، یا قرضداري یې څخه په عذاب یې، په تکلیف یې، او قرضداري در باندې زیاتې دي، یا مثلا بیماریان زیاتې دي، یا په زړه کې د جایز حاجت ته بل داسې ارمان غواړي هغه فرض سي، نو دغه د سورة الاخلاص وظیفه زه در سره شریکه کوم. په دې کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی ده. په دې سورۃ اخلاص کې په دې کې د الله تعالی صفات دي. کله چې یو انسان د الله تعالی صفات بیان کړي، د الله تعالی وحدانیت بیان کړي، الله تعالی جل جلاله ډیر خوشاله کیږي له خپل بنده څخه. کله چې الله تعالی له خپل بنده څخه خوشحاله سو، بیا چې بنده لاس پورته کړي چې څه وغواړي، الله تعالی فورا ورکوي. تاسو ګورئ، کله چې الله تعالی جل جلاله ملائکو ته وویل چې زه یو داسې انسان پیدا کوم په دنیا کې زما عبادت بکوي، چې آدم علیه السلام د پیدایښت اراده الله تعالی وکړه، خو ملائکو څه ورته ویل چې یا الله موږ ستا نوراني مخلوق یو، موږ ستا عبادت کوو، ته په دنیا کې ولې داسې خلک پیدا کوي چې هغه فساد جوړوي، چې انسانان دي، دا مه پیدا کوه. الله تعالی ملائکو ته وویل چې زه په کم شي باندې علم لرم، تاسو په هغه باندې علم نه لرئ. نو اوس زمانه کې چې موږ او تاسو یو، یا آدم علیه السلام چې پیدا سو، له هغه وخت رانیولې بیا تر قیامته پورې چې کله هم یو انسان د الله تعالی صفات او اوصاف بیانوي، الله تعالی بلا کیف فخر ور باندې کوي. ملائکو ته وایي چې ای تاسو سماته ویل چې ستا داسې انسانان پیدا کوي چې هغه فنځکه کې قتل، فسق او فساد کوي. نن ته ګوره پلانکی زما بنده زما وحدانیت بیانوي، پلانکی زما بنده زما صفات بیانوي، تاسو پر دې باندې شاهدان سي چې د آخرت پر ورځ باندې څو غواړي زی ورکوم، او په دنیا کې چې د څو غواړي زی بنده ته ورکوم، لدې څخه زه به انتها زیات خوشاله یم. نو ملائکه ورته وایي چې بشک الله
تاسې په څه باندې علم لرې په هغه باندې موږ علم نه لرو. نو په دغه قل هو الله احد وظیفه در سره شریکه کوم په دې ټول صورت کې دا ډیر مبارک صورت ده، خو په دې کې چې بیا مبارک توري دي الله الصمد هم پکې راځي، لم یلد ولم یولد کې راځي، په دې کې د الله تعالی صفات بیان شوي دي. دغه صورت مبارک چې څوک تلاوت کوي دا خاص کر پر هغو کسانو باندې رد ده لکه عیسایان چې تقریبا 2 ورځې مخکې د دوی د عیسایت هغه خپل دستور و چې بیا به کې کان کاټول هغه بیا خوړل د دوی د خپل دین خپل رواج ده 2 ورځې مخکې چې کم تیر سو. نو په دې کې پر عیسایانو باندې رد په دې ده ځکه چې لم یلد ولم یولد د دې تورو دا معنا ده چې الله تعالی نه زیږېدل کړي دي او نه الله تعالی څخه څوک زیږېدلی. مثلا معنا دا ده چې نه الله تعالی لره اولاد سته او نه الله تعالی لره مور او پلار سته. خو یهودیان د عیسایان چې دي نعوذ بالله مو پناجن غواړو دی دغه تور الله تعالی ته استعمالوي چې عیسی علی السلام د الله پاک جل جلاله زوی ده. دا عیسایان وایي ځکه چې هغه کافران دي. ولې؟ ځکه چې هغه وجه دا وایي چې عیسی علیه السلام دا خو د ګورې د انسانانو یو تخلیق شوی دی چې د انسان مور او پلار نو بیا اولاد پیدا کیږي، که مور او پلار نه وي له یوه څخه اولاد نشي پیدا کېدلی. خو الله تعالی جل جلاله چې بیا څه وغواړي د کم شي اراده وکړي بیا پیدا کولی شي بغیر له پلاره هم اولاد پیدا کیږي. عیسی علیه السلام چې د بیبي مریم رضی الله عنها زوی ده ګوري بغیر له پلار څخه پیدا سو، پلار یې نه و، د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې په جګر کې ورپرکو الله تعالی له هغه فکله څخه دې حمل واخیستی. نو بیا د دې اولاد وسو چې عیسی علیه السلام جن پیدا سو او دا د معجزه و چې تقریبا په 3 ورځې تیرې شي، په 3 ورځې کې د په لیندۍ کې په زانګو کې خبرې وکړې. نو ځکه چې دوی هم هغه وجه باندې ورته ګوري چې عیسی علیه السلام العیاذ بالله دی خدای پاک زوی ده ځکه چې د دې پلار نسته. نو دا څنګه پیدا شوی ده؟ خو دا زموږ عقیده او زموږ ایمان ده چې الله تعالی څه وغواړي هغه کولی شي د کم څه اراده وکړي. بیا که پلار یې که نه بغیر له مور څخه هم زوی پیدا کولی شي. بیا یو انسان ته د 100 کلو په عمر باندې یا د 102 کلو یا د 90 کالو په عمر باندې هم الله تعالی اولاد ورکوي لکه یحیی علیه السلام ته زکریا علیه السلام ورکی. نو محترمینو عرض می دا و چې د دې صورت مبارک وظیفه در سره شریک کوم چې د جمعرات په ورځ یا د جمعې په شپه باندې. او بل د خوشخبری خبر لا ده چې علما کرام لیکي چې یو ور سره قل والله وایي الله تعالی د 150 سپارو قران کریم ثواب ورکوي، چې 2 واره وایي توبه چې یو واره وایي الله تعالی د 100 سپارو قران کریم ثواب ورکوي، چې 2 واره وایي د 100 د ورکوي، چې 3 واره وایي د 150 سپارو قران کریم ویلو ثواب ورکوي. ګوري څومره اسانه عمل ده. که یو چا قران کریم نه وزده هغه نه پریشانه کیږي د دې ورد کوي په ورځ کې دا ډیر وایي الله تعالی به دته هغه ثواب ورکړي چې هغه د قران کریم د پر ویلو ثواب ده. محترمینو دا وظیفه د سره شریک کوم چې ډیره بهترینه او ناشنا وظیفه ده د سورۃ اخلاص. د دې نوم سورۃ اخلاص ده او چې قل والله شریفه ده. دغه وظیفه در سره شریک کوم د جمعرات په ورځ د جمعې په شپه ډیر ثواب لري. خو دغه په نور ورځو هم کولای شي، هر وخت کولای شي، خو د جمعرات او د جمعې په شپه چې مبارک ورځ دي په دې باندې ډیر افضل ده او ډیر ثواب لري. محترمین راځي وظیفه در سره شریک کوم تر دې مخکې له نورو ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ. هغه وظیفه دا دوستانو ډیر اسانه ده. کوچنی نر زنانه سپینجری هر څوک کولای شي. له هر لمانځه وروسته چې کله له لمانځه فارغ شوي 3 واره قل والله شریفه بس ډیر اسانه ده. چې له لمانځه څخه فارغ شي دعا دې نه وي کړې 3 واره قل والله شریفه ووایه او پر ځان باندې جوف که الله تعالی سپورته که چې یا الله پر دې صورت باندې ما ایمان راوړی، زما یقین ده پر دې باندې په دې کې چې کم څه دي پر هغه باندې زما یقین ده عقیده مو ده یا الله چې ته حق ذات یې او د دې په برکت سره زما پلانکی مشکل کار را حل کې، د دې په برکت سره زما حاجت را پوره کې، د دې په برکت سره الله ما مالداره کې، د دې په
برکت سره یا الله مال قرضداري خلاص کې، د دې په برکت سره ماته نارینه اولاد راکې، مو په کور کې بې اتفاقي د هغه ختم کې، مو په کور کې د رزق تنګي د الله تعالی هغه ختم کې، لفلانکي ځای کې زه محبت کوم، فلانکي ځای کې زه غواړم چې زما رشته قائمه سي، ښه ځای د ما خوښ ده یا الله لته منظوره کړي د دې صورت په برکت سره. الله تعالی به ستا د زړه هر جائز مراد در پوره کړي. محترمینو ډیره بهترینه وظیفه ده، کوشش وکړئ نورو ملګرو ته یې هم وښایئ د ثواب په خاطر باندې چې تر څو هغه په دې کې سره شریکان سي او الله تعالی موږ او تاسو ټول په ګډه په دې کې سره شریکان کې او ثواب راکړي. محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مو خوښه سوې وي. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.